د دوامداره قبضیت جانبي عوارض یا که یو انسان په د اوږدې مودې لپاره د قبض په ناروغۍ اخته وي، هغه کولی شي د همدې قبضیت له وجې په بلا ډېرو نورو ناروغیو هم اخته شي. لومړی هیموراید یا بواسیر. د بواسیر تر شا د قبضیت ستر لاس ده. هغه انسانان چې په دوامداره توګه د قبضیت ناروغۍ نه کړېږي، هغې په ډېره لنډه موده کې د بواسیر په ناروغۍ اخته کېږي او له بده مرغه نن په طبابت کې د بواسیر لپاره یوازینی علاج جراحي ده. یعنی موږ باید دغه مریض عملیات کو تر څو یې د بواسیر له ناروغۍ وژغورو. د دې ترڅنګ یوه بله ناروغي چې د قبضیت له لاسه پیدا کېږي، هغه ته موږ انل فشر وایو. انل فشر د هغه ناروغي ده په کوم کې چې د مقعد په بهرني محیط کې حجرات او انساج سره راټولیږي. فایبروسس موږ ورته په طبي اصطلاح باندې وایو. دغه حجرات او انساج شخیږي او له خپل نورمال فعالیت نه غورځېږي او د نخود د یو دانې په شکل باندې احساس کېږي. نو کله چې مریض غایطه مواد احتراق کوي، د ډېرو شدیدو دردونو سره مخ کېږي او ډېری وخت وینه هم پکې لیدل کېږي. نو که چیرې مریض په دوامداره توګه په غایطه موادو کې د انل فشر له وجې وینه وبهوي، نو طبیعي خبره ده چې د وینې د کمبود سره مخ کېږي او د وینې کمبود هم بلا نورو سترو ناروغیو ته لار هواروي او د انل فشر علاج هم یوازینی علاج هم جراحي ده. نو که نن مو قبضیت مداوا کړو، نو سبا به د جراحۍ نه خلاص استئ. نه یوازې انل فشر او بواسیر د قبضیت له وجې پیدا کېږي، بلکې د کولمو بندېدل یا باول ابسترکشن کولی شي د کولمو د قبضیت له لاسه ستاسو کولمې بندې شي او په هغې صورت کې مریض د ډېرو شدیدو دردونو او استفراغاتو سره مخ کېږي چې بیا هم موږ د جراحۍ په واسطه باندې کولی شو د کولمو بندش یا باول ابسترکشن مداوا کو. د دې ترڅنګ که چیرې یو ناروغ په دوامداره توګه د قبضیت ناروغۍ نه کړېږي، نو هغې د غټو کولمو یا د سترو کولمو په سرطان یا کولون کینسر باندې هم اخته کېدلی شي. قبضیت ساده ناروغي نه ده. موږ کولی شو د قبضیت له وجې عصبي مشکلات هم پیدا کو. یوه ناروغي چې موږ یې د انسفلا په طی په نامه باندې یادوو او عصبي ناروغي ده. که چیرې یو انسان په دوامداره توګه قبضیت ولري، نو په دې معنا چې غایطه مواد یا هر هغه څه چې د جذب او د هضم نه پاتې شوي دي او باید بهرني محیط ته اخراج شي، هغه په کولمو کې پاتې کېږي. د ځینې غازات دغه مواد د ځینو غازاتو د جوړېدو سبب ګرځي چې په دو کې یو امونیا ده. د یوه غاز نوم امونیا ده. دغه امونیا که چیرې د وینې جریان ته د کولمو نه د وینې جریان ته ننوته او د وینې د جریان له لارې بالاخره مغزو ته ورغله، نو انسان کولی شي د انسفلا په نامه یوه ناروغي مبتلا شي او په ده کې مریض په کوما کې وي.